راځئ. مشره ها د اور لمبو شوه څه د سونې چرګ مې در راوړی دی. ها و مشره داسې چرګ مې در راوړی دی 1 کروڑ روپۍ نغدي ارزي. دا شوه څه د اور لمبو آفرین. بس دا هم در کښته کږم. داسې د اور لمبې سړی لري ولې دغه د سونې چرګانه را رسېږي. زه چې هم ساتم د دغه اعتبار هم ساتم چې داسې کارونه کواستی. هر څوک خو زه هم نه ساتم. ما چې ځواني وم هم داسې د سونې چرګان راړل. مشره ډېر نامي چرګ دی. خدای مو راغلی. خدای مې دیدار ولي. اشه مسافر نو شایله خیر پشتي له مسافرې پشتي. اشه تاسو سره تو کسي سفر مو بخیر سوی. مشره دا کتابونه دي. مشره مکتبي چرګ دی. مکتبي چرګ به نو اوس کتابونه راته یې. مشره یو هفته هم برناکه نه ده تېره کړې. کارمند در وایستی کار مې هم وکړئ. زمریان یاستئ زمریان. آفرین. چرګ خو ښه چرګ دی خو لږ زما خیال ستړی کړی مو دی. ستړی شوی دی نو ډېر تکړه دی. هو دی خو تکړه دی مشره. چې پلار بیا تکړه وي که به نه وي تکړه. د اور لمبې پلار بیا نو رنګ راړي چې زوی یې تر موږه راورسېدی. پلار بیا نو رنګ راړي. د اور لمبو داسې مې خبر کاسئ چې دا د کومې قبیلې سره تعلق لري او د چا زوی دی. ها تفصیل یې ورکوه. سمه ده د اور لمبې. مشره دا د ډاکټر زوی دی. د ګردو ډاکټر دی. پل د پیسو خورجین دی. 2 کروڑ هم ځینې اخیستی شي. تصویر مې هم درته پیدا کړی دی چې دا ډاکټر زوی دی. ته ودرېږه چې زه تاته تصویر پیدا کړم. دا دی وینې دا پل د پیسو خورجین دی. دا وینې ډاکټر. حاجي صاحب دا د ګردې اپریشن دی. دا پوره 18 لک روپۍ غواړي. نو دا به څنګه چې له ما څخه 10 روپۍ نیسي او دوی غواړي 18 لکه. هاي به نو بیا یې 18 لکه او ما به څنګه جوړې شي او د ده د ګردې صفایه کار یې له کړی دی. نو به دا که وڅښم. حاجي صاحب دا د پریشانۍ خبره نه ده. د دا رنګه غریبانو دپاره به دلته اپریشن کېږي فري به کېږي. ته یو غم هم مه کوه. ته خالي د بندې دروځه. زه به دستي سټاف والا راوغواړم. دستي به اپریشن شروع کړو. یو پریشاني مه کوه. صحیح دی؟ ډاکټر صاحب کور آباد بچی لوی سته دوی نو احسان موږ سره وکړي او دوی نې مرسته راسره وکړي او زما دا زوی جوړ شي. زه به ډېر دوی درته وکړم. حاجي صاحب څنګه د دوی مریض؟ ډېر ښه دی. دا 2 ورځې پر بې روان دی. ښه بس ما خپل زیار سره وکړل. علاج خو د خدای په لاس دی. خدای دې ښه کوي. ډاکټر صاحب خدای د لاس به جنت کړه. خدای د 1000 کاله عمر خدای درکړي. خدای دې کور آباد کړه. به زموږ کار دې وکړي. الله دې ستا کار وکړي. خیر مشره ولې دې څېره داسې بدله سوه؟ ډېر غټ سوچ دې باندې ووهلی. دا خو پلکې وختو. ولې مشره ولې وویل تر تا ښه د غرو باز دی. څه در وسول ولې وکپېدې؟ هو مشره راځه دې هم خفه کړم. خبره راته وکړه دې څه شي؟ موږ په ډېر زیار د سونې چرګ راوړی دی. ته وایه دا خو پلکې وختو. څوک دی څه شي دي؟ خبره وکړه. خبره داسې ده چې د دې پلار چې و دې ما سره ډېرې نیکۍ کړې وې. له ننه بعد بس دا کار چې دی له دې ته استعفا ورکړو. تاسې به داسې وکړاست چې دا به امانت تر هغه ځایه ورسوه چې لکه مزه چې تاسو سره پرته کړی دی. زه به هم بخښنه ځینې واخلم. خرچه زه ورکوم. بس دوی به امانت رسواسئ
چې حوال یا نه پر ولګېږي داسې امانت پې رسواست. مشره دا کمزوري نه ده، دا به ډېر کمزوري عادت شو چې داسې کار وکړو. مرزیار یې ایستلي دي، خوارۍ مې ایستلي دي، ډېر تکلیف مې راوړی دی. دا کله د چا اخري سموږي کله د چا اخري خرابېږي. مطلب دا مطلب چې زموږ اخري سموږي دا زموږ دپاره یو سبق سو، دا کمزوري نه ده. موږ به له دې کار څخه نور لاس پر سر سو، دا کمزوري نه ده. دا عجبه وسوه. نه نه بالکل عجبه نه ده. دا امانت به تاسو سره سواستې بچو، دا ستا خرچه ده، بالکل به خفګان نه کوې. تا به د خپل پلار امانت رسوي.